د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې د ورزشکارانو هڅونې او پرمختګ په موخه د یو معیاري کلب افتتاح د دې ولایت لوبغاړو ترمنځ په سیالۍ کولو سره وشوه. د دې ولایت د ورزش امیر استاد احمد غلامي وایي چې په پیل شوو سیالیو کې د شپږو کلبونو 80 تنو لوبغاړو برخه اخیستې ده. نوموړی زیاتوي چې دا سیالۍ د کیک بوکسینګ فدراسیون لخوا په لاره اچول شوي چې په راتلونکي کې هم د لوبغاړو د تشویق لپاره ورته نور پروګرامونه په پلان کې لري. دا په زابل کې اولین ځل د شپې بازار پیل کیږي، نو تر اوسه پورې په دا هر څه د وخت استیر شوي دي، موږ د شپې بازار نه کړی، برق نه درلودی. دا یو غټ امکانات څه ته برابر کړو. شپې مسابقې د برتون د دغه ځوانانو لپاره دلته ډېر سهولتونه دي، لکه تشناب، حمام، دکان. د ورځې دا خلک ټول کاروبار لري، د شپې لخوا د تفریح ځای نشته. دا د خلکو لپاره یو ډېر غټه لاسته راوړنه ده او خلک ډېر خوشحاله دي. په راتلونکي کې پلان مې دا دی چې ورزشکارانو ته همیشه د شپې سیالۍ غوره کړو او نور جمنازیمونه ورته پیدا کړو، میدانونه ورته جوړ کړو. د موسساتو له طریقې سره دغه ځوانان به یې جوړ کړو، تر غټو بازارو پورې، تر مرکز او تر خارج هېوادو پورې وهڅوو. ورته مهال ورزشکاران دا ډول سیالۍ د هغوی د هڅونې لپاره ګټورې بولي او زیاتوي دا څوم ځل دی چې د کیک بوکسینګ فدراسیون لخوا ورته سیالۍ په لار اچول کیږي. دوی وایي باید دا ډول نورې سیالۍ هم ورته جوړې شي ترڅو وکولای شي خپل استعدادونه په کار واچوي او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ونډه واخلي. موږ ډېر خوشحاله یو. دا په اول ځل زابل ولایت کې د شپې لخوا څخه ډېر ښه ځای جوړ شوی ده، که څه هم دا په دا ډېر وخت نه جوړ شوی، نه داسې ځای په زابل کې اوس جوړ شوی ده. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو چې دا ځای موږ ته پاره کړی. د شپې مسابقې راته کوي، د ورځې څه هم نه څه ډېر ګډوډۍ، ګرمي او د شپې ښه فضا هوا سمه یې، نو مسابقې ډېر ښه خوند کوي. نو راتلونکي کې انشاءالله تعالی اوس ولایتي فایټونه کوو، خپل ولایت فایټونه کوو، راتلونکي کې نور ولایتونه د نور ولایتونو سره انشاءالله تعالی موږ به ځو یوه نړیوالي فایټونه به کوو. ډېر خوشحاله له دې سیالیو څخه او موږ ډېر خوشحاله یو. د دې سیالیو څخه زموږ مراد دا ده چې موږ په راتلونکي کې نورو مسابقو ته اماده شو، د ولایت په سطحه مسابقې وکړو، د خپل هېواد لپاره بریاوې راوړو. د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته په آینده کې نور هم کار وکړو، یا ورته نور ځایونه موږ ته باید جوړ کړو. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې د فوټبال فدراسیون له لورې هم د 4 ولایتونو ترمنځ سیالۍ دوام لري.